بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. تیر لیکچر کې موږ د وینډوز تعریف ویلی و، هسټري مو ویلې وه، تاریخ او ابریویشنز و، یونټس ټو میشر ډیټا وه، واحدونه و، او همداشان د وینډوز او وینډو ترمنځ فرق و، جي یو آی او اس یو آی موږ تاسو وپېژانده. بل خبره مو دا کړې وه چې وینډوز په یو څو فایلو باندې چلیږي چې هغو ته سیسټم فایلز وایي. سیسټم فایلز هغه بای ډیفالت پټ وي تر څو وایرس نه خوندي وي، خو دغه سیسټم فایلز موږ ښکاره کولی هم شو یا موږ او تاسو یې لیدلی هم شو. راځو دا کوم ځای کې دي؟ دا کمپیوټر کې دي. کمپیوټر کې بیا سی ډرایو کې دي. دلته چې تاسو کله کلیک وکړئ دې ځای کې دلته موږ سره سیسټم فایلز موجود وي، خو دا اوس پټ دي. څنګه به ښکارېږي؟ organize, folder in search options, view, and then show hidden files, folders and drives. دلته به کلیک کړئ او دې نه پس به راشئ hide protected operating system files. دې نه به کلیک ایسته کړئ. yes ګوره تاسو ته میسج هم درکوي چې you have chosen to display protected operating system files labeled system and hidden in Windows Explorer. یعنی دا پټ دي، بس زه ورته ښکاره کړئ yes. دا موږ سره هایډ چې کوم فایلونه دي ښکاره شو، دا کوم چې خړ خړ ښکاري دا هایډ دي. خو دې کې موږ سره سیسټم فایلز کوم دي؟ سیسټم فایلز موږ سره دا دي، دا ایکسټینشن دی چې SYS دی. SYS معنا سیسټم. دا ګورئ دا یو فایل تاسو وګورئ تقریبا 3 GB دی، بل فایل وګورئ دا تقریبا 4 GB دی. نو ګورئ موږ ته په نظر واړه ښکاري، خو دا اصل کې ډېر وزن لرونکي فایلونه دي. نو دغه ته سیسټم فایلز وایي. کله چې وایرس راشي دغو فایلو پسې ګرځي، دغه خرابۍ تخریبوي. نو کله چې دغه فایلونه تخریب شي، خراب شي، نو وینډوز دی بیا مخکې نه ځي، وینډوز نه لګېږي او نوې وینډوز کولو ته بیا ضرورت پیدا کېږي. لکه بعضې وخت ملګري تاسو ته راشي، هغو تاسو ته وایي چې وینډوز مې نه لګېږي یا سیسټم مې نه لګېږي، نو وینډوز ورته کومه. هغه وجه همدا وي چې دغه فایلونه وایرس وهلي وي او یا وخت ورباندې ډېر تېر شوی وي، زاړه شوي وي. اپلای اوکې. ښه زه راځم نن درس زموږ او ستاسو هغه سکرین دی. سکرین موږ ته چې کوم په نظر ښکاري دغه شنه پرده، دلته کوم شیان موجود دي او د دې نومونه څه دي. ټولو نه مخکې موږ باید دغه شنه پرده وپېژنو چې دې نوم چې دی. دې 4 نومونه دي: ډیسکټاپ، بیکګراوند، والپیپر، سکرین. صحیح ده؟ بل دغه دا څنګه چې تاسو ته کوم شکلونه ښکاري دې آیکنس نوم دی. آیکنس په 2 ډوله دي، چې یو ته سیسټم آیکنس وایي او بل ته یوزر آیکنس. سیسټم آیکنس هغه آیکن دي چې هغه خود به خوده د وینډوز سره راځي. لکه دا سیسټم فایل دی، دا یوزر فولډر، کمپیوټر، نیټورک، ریسایکل بین، او دې ځای کې چې کنټرول پینل آیکن وي هغه دې ته څه وایي؟ دې ته وایي سیسټم آیکن. یوزر آیکن څه ته ویلی شي؟ یوزر هغه آیکن دی چې هغه یوزر په خپله منی راوستی دي او د خپل ضرورت دپاره هلته ایښي دي. دې ته وایي یوزر آیکنس. صحیح ده ملګرو؟ ښه له دې څخه وروسته دا لاندې برخه کې دلته موږ ته یو څه په نظر راځي. دا دې ته ټاسک بار وایي. ټاسک وایي کار ته، بار پټې ته وایي. نو دې د وجې نه دې کې موږ سره هغه موجوده کوم کارونه چې دي هلته ښکاري. دا 5 برخې لري. بعضې څوک وایي چې 4 برخې لري، بعضې 5 برخې لري. چې 5 برخې وایي هغه دا ایریا چې تاسو ته ښکاري، اوس به تاسو ته نه معلومه، او دا ساعت یا ډیټ او ټایم چې دی دا بیلی. او بعضې چې وایي چې نه ټاسکبار 4 برخې لري، نو هغه دا دواړه یو نوم ورته اخلي. اوله برخه هغه سټارټ بټن ده. دا دې ته سټارټ بټن وایي چې کله کلیک ورباندې وکړي د سټارټ مینیو واضح شي یا کولاوه شي. بله خبره چې ده دویم نمبر پارټي هغه کویک لنچ دی. کویک وایي تیز ته، لنچ وایي راتلو ته.
کویک لانچ مطلب ډیر زر تاسو ته دغه اوپن کیږي او ډیر زر لانچ کیږي. دریمه برخه موږ سره هغه نوټیفیکیشن ایریا ده. نوټیفیکیشن وایي خبرتیا ته، ایریا وایي ځای ته. نو دې ځای کې موږ ته خبرونه موږ ته راکوي، لکه ستا بیټرۍ شو کېږي، ستا وای فای شو کېږي، سیګنل دی، والیم، تا ته کوم میسیج چې درکول کېږي دې ځای کې راځي. همداشان نور ستا معلومات چې دي د نوټیفیکیشن ایریا کې پراته وي. بل موږ سره ډیټ او ټایم دی، ټایم ان ډیټ دی یا ډیټ ان ټایم. دلته ماته هغه شو کېږي. دا څلورمه برخه ده. پنځمه برخه موږ سره څه شی ده؟ شو هاید ډیسکټاپ. شو هاید ډیسکټاپ موږ ته دا کار کوي چې مثلا موږ کله یو څو فایلونه کولاو کړي وي او زه غواړم چې دغه فایلونه شاته په بیک ګراوند باندې یا په ډیسکټاپ باندې چې څه پراته وي هغه دې ماته ښکاره شي، واپس دې راته همدا وینډوګانې په خپل ځای پاتې وي. نو دې د وجې نه به تاسو راځئ، تاسو به هلته په دې باندې ودرېږئ، صرف موز امر باندې ودروئ. دغه وینډوزګانو نه چې یوه وي که دوه وي که لس وي دې نه تاسو ته شیشه جوړه شي، شاته بیک ګراوند آیکنز ته هر څه ښکاري. بلکې دا د سهولت دپاره دی، ځکه چې کله ستا یو څه ته ضرورت پیدا شي ډیسکټاپ باندې پراته وي، ستا ذهن ته راشي چې آیا دا مثلا په ډیسکټاپ باندې شته دی که نشته. که ته راځې دا هر یو مینیمایز کړې نو دا تا نه ټایم هم ډېر نیسي، وخت دې نیسي. نو سهولت دپاره تاسو راشئ هلته ودرېږئ، تاسو ته به ښکاره شي. او بیا که ضرورت ورته پیدا شو هغه اوپن کړئ نو دې بټن باندې کلیک وکړه. بټن باندې چې کلیک وکړو هغه اوپن کا، صحیح ده، هغه اوپن کا، راشه دا اوپن کا، صحیح ده ملګرو. د دې څخه وروسته موږ سره د رایټ کلیک کوم، دې ته وایي رایټ کلیک مینیو یا کنټیکسچوال مینیو. دې مینیو ته څه وایي؟ رایټ کلیک مینیو اور کنټیکسچوال مینیو. صحیح ده ملګرو. امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن پریس کړئ، زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوي او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. والسلام.